افغان حکومت ولې یو ځل بیا د طالب بندیانو د خلاصون پروژه وځنډوله؟ ولسمشر غني ډاکټر عبدالله او نورو مشرانو ولې جلا ناسته وکړه؟ هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمنو کتونکو سلامونه، ستړي مشئ. مخکې له دې چې پوره ویډیو وګورئ د پښتو ژبې تر ټولو ستر معلوماتي چینل پښتون پلاس همدا اوس سبسکرایب کړئ. د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د طالب بندیانو د خوشي کولو قضیه کې د داخلو 15 څارنوالانو تر وژلو وروسته حکومت د طالب بندیانو خوشي کول او د مخامخ مذاکراتو لپاره د تیاري پروسه وځنډوله. ولسمشر غني بیګانه وخته غونډه بللې او تصمیم نیول شوی تر هغو چې طالبان د تاوتریخوالي کچه صفر ته ټیټه نه کړي بندیان یې نه خوشي کیږي او مخامخ مذاکرات به نه ترسره کیږي. د امنیتي ادارو ارزوره ښیي د طالبانو له لوري په ولایتونو کې د جګړې زور اخیستل، له لویو لاریو د ملکیانو تښتول او د بندیانو په قضیه کې د شاملو څارنوالانو وژل ټول د دې لپاره دي چې دغه پروسه سبوتاژ شي. د طالبانو ډلهبازۍ او خپلمنځي اختلافاتو د سولې پروسه له سبوتاژ سره مخ کړې ده. د حکومت له لوري د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کولو سره په خپله د طالبانو مخالفت، د هغوی له خوشي کولو ویره او خپلمنځي اختلاف د دې لامل شوی چې دغه پروسه له نویو خنډونو سره مخ شي. له جګړې او د نشهیي توکو له قاچاق څخه تغذیه کېدونکي طالبان نه غواړي دغه پروسې بریالۍ شي. په ولایتونو کې د جګړې زور اخیستو په لوګر کې لوی لارې ته د وسلوالو طالبانو د راوتو نمایش او د ملکیانو برمته کول، د نظامي او ملکي اهدافو نښه کول او پرله پسې ډول د طالب بندیانو د خوشي کولو قضیه کې د داخلو قاضیانو څارنوالانو وژل په دې پروسه کې نوي خنډونه دي. د ګډوډ وضعیت طالبانو ته زمینه برابره کړې چې د سولې پروسه کې پر افغان حکومت فشار راوړي او دې ته زمینه برابره کړي چې د سولې پروسې بهرني ملاتړي پر حکومت یې انتقاد وکړي. د ټولو ته په غبرګون کې بیګانه وخته ولسمشر غني د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله او د حکومت نورو لوړپوړو چارواکو سره غونډې کړې او تصمیم نیول شوی تر هغو چې طالبان د تاوتریخوالي کچه صفر ته ښکته نه کړي د بندیانو خوشي کولو لړۍ به یې درېدلې وي او د مخامخ مذاکراتو پیلېدو پروسه به ځای پر ځای درېږي. حکومت سولې ته ټول انعطاف ښودلی تر هغو چې طالبان خپله ژمنتیا په عمل کې ثابته نه کړي پروسه به درېدلې وي. د کابل په د سبز کې پر څارنوالانو تر برید وروسته د زلمي خلیلزاد څرګندونې او د طالبانو په ګټه پر حکومت فشار په یوه وخت د سولې او جګړې پر مخ وړو معما کې حکومت ګنګس کړی او ښکاري وروستی تصمیم همدې پټو فشارونو ته په ځواب کې وي. د ویډیو تر پای لیدلو مو مننه. لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ د چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا ښې چارې.